بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمینو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په موبایل کې د لیکلو لپاره یو ښه کیبورډ ته ضرورت وي، او بیا د کیبورډ د ښه استعمال لپاره د هغه تنظیم ته ضرورت وي چې ښه تنظیم شي او استعمالول یې اسانه شي. نو د دې لپاره یو کیبورډ چې عام او مشهور کیبورډ ده، ملټي-لینک کیبورډ، د هغه په اړه باندې دغه ویډیو مې جوړه کړې ده. په هغه کې ځینې تنظیمات چې شاید ځینو ملګریو ته معلوم وي او ځینو ته نه وي معلوم، چې ټولو ملګریو ته معلوم شي، خبرې کوم. نو لومړی راځو دلته ګوګل سټور ته. ګوګل سټور چې مو کله خلاص کړو، دغه نوم چې ما ورته لیکلی ده ملټي-لینک کیبورډ، تاسو به یې ورته ولیکئ. کله چې مو دا ولیکل ملټي-لینک کیبورډ په دغه پلټنځای کې دلته به دغه د اوپن په ځای باندې انسټال لیکلی. ما تیار انسټال کړی چې دغه ویډیو اوږده نه شي، چون وزن یې دومره زیات نه ده. نو دغه کیبورډ به خلاص کړو. دا کیبورډ چې مو کله خلاص کړو، دلته په انیبل ملټي-لینک په ځای باندې به کلیک پې باندې وکوئ. دا ملټي-لینک کیبورډ دلته شاید د تاسو نور کیبورډونه نومونه هم راشي، خو دغه د لاندې ملټي-لینک کیبورډ چې ورسره لیکلی، دا خانه به د لومړي ځل لپاره خالي، دا به ډکه کړئ. کله چې مو دا ډکه کړه، بېرته به شاته ولاړ شئ، دغه 2 نمبر خانې ته به راشئ. داسې مو کله کلیک کړه، په دې ځای کې دغه په اوله خانه کې ملټي-لینک کیبورډ څه لیکل شوی، دا به انتخاب کړئ. کله چې مو دا انتخاب کړه، اوس په دې لاندې دغه 4 نمبر چې ده، د 4 نمبر کې به ژبې ورته انتخاب کړئ. دلته تاسو د خپل طبیعت سره سم ژبې چې کومې ژبې تاسو په کار یې هغه به انتخاب کړئ. مثلا ما دلته انګلیسي ژبه انتخاب کړې. د انګلیسي نه وروسته یې لاندې دلته به دوی ځینې ژبې په خپل سر باندې انتخاب کړئ، هغه به تاسو ځینې ایسته کړئ. دلته راځو، د لاندې اردو ژبه ده ما انتخاب کړې، عربي مې انتخاب کړې، پښتو مې انتخاب کړې او فارسي مې انتخاب کړې. دا ژبې مې انتخاب کړې دي. لاندې به تاسو وګورئ، دوی به ځینې ژبې په خپله باندې داسې ټیک مارک کړې، یا به انتخاب کړې، یا به ځینې ایسته کړئ. بېرته به شاته ولاړ شئ. د دې ژبو د کتلو لپاره چې کومې ژبې اوس انتخاب شوې دي، دلته به راشئ او دا ژبې به وګورئ. دلته په دې ځای کې تاسو وینئ فارسي ده، پښتو ده، عربي ده، اردو ده، انګلیسي ده. دا ژبې په کیبورډ کې انتخاب شوې. د کیبورډ د ښه تنظیم لپاره کیبورډ سیټینګ ته راځو. دلته یې تاسو وینئ، او یا هم له دې ځایه جوړ ته راځو. منیو کې دا کیبورډ آیکن به په دې شکل باندې راشي. داسې کله راخلاص کړئ، دلته بیا تاسو تنظیمات ورته کولی شئ. د کیبورډ د تنظیماتو لپاره دلته چې کله کیبورډ سیټینګ ته راغلاست، په کیبورډ کې تاسو کولی شئ د کیبورډ رنګ تغیر کړئ، سایز یې تغیر کړئ، او دغه دینز ورته تغیر کړئ. مثلا دلته زه دغه اوس دا رنګ ورته انتخابوم. د دې د کتلو لپاره بېرته شاته ځم او دلته یې ګورم. دا اوس تاسو وینئ چې رنګ یې تغیر شو. مخکې یو رنګ و، اوس بل رنګ انتخاب شو ورته. همدغه شان تاسو کولی شئ په کیبورډ کې دغه د بټنانو وهلو ته غږ ورکړئ، نور ډېر تغیرات پکې راولئ. خو یو څه چې مهم دی، په دې کې نور نه غږېږم ځکه چې دا ویډیو اوږده نه شي، نور تاسو یې خپله کتلی شئ، چې ډېر مهم دی. او په پښتو ژبه کې نه خو په دې موبایلو کې پښتو شته، او نه هم دغه په خپل سر لیکلي هغه ډکشنري پاس چې کوم نومونه ورسره راځي، هغه شته پکې. نو د دې لپاره چې هغه پکې اضافه شي، تاسو دلته لیکئ مثلا مجاهد زه لیکم. دا خپله مجاهدین، مجاهده، مجاهدو، مجاهد خپله باندې دا ورسره اضافه شو. دا په کیبورډ کې خپله باندې موجود نه وي. د دې لپاره ما دغه سافټویرونه راوړي دي چې دا سافټویرونه تاسې له د کیبورډ چې خپله باندې هم ډاونلوډولی شئ، خو چې په کیبورډ کې هغه تنظیمات او خبره اوږده نه شي، تاسو ته یې دلته تیار په ټلګرام چینل کې اچوم چې تاسو یې انسټال کړئ. انګلیسي ده، عربي ده، فارسي ده، پښتو ده. د هر یو چې مو کله انسټال کړو، دا به په اتومات ډول باندې هلته د کیبورډ په تنظیماتو کې ثبت شي. کله چې تاسو فارسي باندې لیکل کوئ، هغه د فارسي اړوند کوم تاسو څه لیکل غواړئ، هغه به درته راوړي په پښتو کې، پښتو، عربي او انګلیسي کې، چې دا له هغو ورونو سره ډېر کومک کوي چې املایي غلطیانې لري او یا هم تیز لیکل کول غواړي. مثلا زه دلته لیکم السلام علیکم. دا خپله باندې مخکې له مخکې راته لیکي چې تا مطلب دا شی ده چې ته السلام لیکې.
علیکم. علیکم دوی خپله باندې راته ولیکل. د پښتو یاګانو کې در سره ډېره مرسته کوي چې له دې چې کولی شي هغه وروڼه چې پښتو یاګانو کې مشکل ولري له دې لارې چې ښه زده کړي. او همداشان چې دغه ویډیو ما پرې باندې جوړه کړې ده او ډېر مهم ده د هغو وروڼو دپاره چې هغه یوه جمله بار بار تکرار غواړي او هر وخت له دوی سره موجوده وي. مثلا زه دلته لیکم، دلته خو اوس دوی السلام راته ولیکل. زه یم چې کشکې دا داسې وایي چې ما السلام لیکلی او دوی داسې مکمله جمله مکمله لیکلی. السلام علیکم ورحمة الله ورحمة الله وبرکاته. زه یم چې دا په دې نو داسې نور څه اضافه کول غواړو. مثلا زه دلته لیکم افغانستان. دا افغانستان خو ده راته ولیکل چې مثلا د تا افغانستان ضرورت ده. که دا زه اوس کلیکم تنها دا د افغانستان راغی. زه یم چې دلته زه افغان ولیکم یا د افغانستان ولیکم او نور یو پوره جمله چې هغه د ما زړه ده، لکه زه دلته لیکم د افغانستان اسلامي امارت، د افغانستان اسلامي امارت. دا مکمله جمله پکې ثبت کړم او دلته په کیبورډ کې راته راغله. نو د دې لپاره یو سافټویر چې ما نوم ورته ورکړی ده خپل سره لیکل، دا به انسټال کړو. داسې مو کله انسټال کړو دلته به راسو دا به انسټال کړو. کله چې مو انسټال کړو دا یوه برخه به کیبورډ ته ور اضافه سي او په کیبورډ کې سیټینګ ته ورځو چې دلته موږ هغه حروف یا هغه جملې ور اضافه کړو چې زموږ د تل لپاره ورسره سروکار ده او هغه په کیبورډ کې اضافه وي. دلته راځم کیبورډ سیټینګ ته او په کیبورډ سیټینګ کې دغه د مزد لاندې دلته راځو. دا خط چې باندې راوګرځېدو داسې مو کله خلاص کړو. د دې نه وروسته دا د لاندې دغه ځای دا په خط کې چې معلومیږي تاسو ورته ګورئ دا خلاصوو. داسې مو کله خلاص کړو دا خپل سره لیکل سافټویر چې کوم انسټال سو دا که انسټال سوی نه وي دلته هېڅ شی نه موجود. خو کله چې دا انسټال کړئ تاسې دا به په دې ځای کې اضافه سي. دلته اوس دوی خپله باندې یو شی مثلا چینایي یا دغه د سافټویر کې دوی خپله یو شی تنظیم کړی دی، دا لرې کوو او دا ما دغه ترتیب پښتو ژبه باندې ورته کړی ده. دا ډیلیټ کوو او یا هم که موجود وي فرق نه کوي، خو دې په خاطر چې تاسو ته دلته اسانه وي او دغه لیکل مو معلومدار پکې معلوم سي دا زه ایسته کوم. داسې مو کله ایسته کړو په دې کونج کې تاسو یو خانه وینئ دغه خط چې پرې باندې راوګرځېدو دا ځای کلیک کوم. دلته ولیکل شو متن زیاتول. متن زیاتولو کې به دوه خانې راځي، یو اوله خانه ده یو د لاندې. په دې اوله خانه کې یو غوړ خط لیکم، په دویمه خانه کې بیا پوره جمله لیکم. مثلا زه دلته په اوله خانه کې لیکم السلام. السلام چې زه ولیکم د لاندې خانه کې د مکمل راته ولیکل چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا دې ولیکل سي. دا اوکې کوم، دا جمله مکمله شوه. دلته لیکم متن زیاتول، بیا راځم د افغان چې مې ولیکل هلته په کیبورډ کې دې ماته اضافه سي د افغانستان اسلامي امارت. دا خبره دلته اضافه سي. دلته راځم بیا په دې ځای کې یو بل شی اضافه کوم، وعلیکم. کله چې زه وعلیکم ولیکم دا خبره دې د سلام جواب دې مکمل راسي. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. دا دې مکمل هلته په یوه ځای کې راسي. له ما چې به وخت نه نیسي او یا هم دلته لیکم د افغانستان. د افغانستان چې کله زه ولیکم دلته د لاندې راسي د افغانستان اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد
یا هم دلته مثلا لیکم کله چې زه ولیکم الله جل جلاله دا دې مکمل راسي. یا هم زه دلته ولیکم کله چې هلته په کیبورډ کې زه محمد نوم لیکم لاندې دلته لیکم ورسره محمد صلی الله علیه وسلم. دغسې تاسې نور کوم مثلا حدیث شریفونه هغه کاپي کولی شئ. کله چې مو کاپي کړو دلته په اول سر کې خپل نوم چې تاسو شی خوښي هغه ورته انتخاب کړئ. مثلا زه لیکم الهدایت. کله چې مې الهدایت ولیکل دلته مکمل جمله به لیکله کېږي الهدایت خپرندویه اداره. دا مکمل شو. یا مثلا په انګلیسي کې زه د ما خپل یو ایمیل اضافه کوم. ایمیل ادرس ته زه دلته کله چې هدایت لیکم HAD مې ولیکل نور دلته لیکم هدایت. دا ایمیل ادرس دی ما. یا هم ټلګرام چینل دی ما دلته ورته اضافه کوم. دا TLS مې کله ولیکل telegram.me/ وبخښئ دا ورته اضافه شو. اوس دلته د کیبورډ د کتلو لپاره چې په کیبورډ کې هغه تغیرات اضافه شوي دي او که نه دي د هغو د کتلو لپاره دلته راځم. دلته لیکم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګورئ ما ولیکل خالي الف لام سین لام او دلته مکمل لیکل شوي دي. لاندې دا تاسو یې وینئ په خط کې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسو کله کلیک کوم هلته به جمله مکمله شي. یا هم لیکم وعلیکم. ګورئ خالي واو عین لام مې ولیکل د لاندې راته ښیي وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. یا هم دلته لیکم په دې ځای کې په انګلیسي باندې ما د ټلګرام چینل ورکړی و خپل هغه لیکم بار بار مثلا په کوم ځای کې په کار کېږي یا خلکو ته لیکم نو دلته خالي TAL داسې مې کله ولیکل دا یې لاندې ګورئ لیکلي د telegram.me/هدایت دا ټلګرام چینل ادرس دی. یا هم زه بار بار خپل ایمیل یو چاته لیږم هغه کسان له ما چې ایمیل ادرس غواړي نو په هغه ځای کې دلته لیکم هدایت. ګورئ HA مې ولیکل او دا مکمل ایمیل ادرس راغی. نو دې ته ضرورت نشته چې بار بار یې زه ولیکم. په دې هیله چې تاسو په دې ویډیو باندې سر خلاصوئ، په باندې پوه سوي یاستئ او استفاده ورڅخه وکوئ.